د هند حکومت شاهرخ خان ته د افتخاري دکترا ورکړه نه ده منلې. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلاس چینل ته ښه راغلاست. هیله مند یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. د هند حکومت د دغه هیواد یو پوهنتون سره نه ده منلې چې د بالیووډ پاچا شاهرخ خان ته د افتخاري دکترا سند ورکړي. د هند پوهنتون جامع اسلامي ادارې غوښتل چې شاهرخ خان ته د دکترا تعلیمي درجې افتخاري سند ورکړي، خو د هند حکومت وایي نوموړی لا له وړاندې له یو بل پوهنتون څخه د دکترا دغه ډول سند لري، نو نشي کولی چې بیا ځلې یې واخلي. اکسپریس نیوز د هندي رسنیو له قوله وایي جامع اسلامي غوښتل چې خپل پخوانی زده کړیال او د بالیووډ پاچا خان شاهرخ خان ته د هند سینما او د کلتور په برخه کې د ښه خدمت له امله عزت ورکړي او د یو افتخاري سند په همدې مناسبت ورته ورکړل شي. د معلوماتو له مخې کله چې دغه ادارې دا وړاندیز د هند حکومت ته وکړه، نو هغوی د جامع اسلامي دغه وړاندیز نه دی منلی او ویلي دي چې شاهرخ خان تر دې وړاندې د یوې تعلیمي ادارې د دکترا افتخاري سند لري او نشي کولی چې یو ډول دوه سندونه د یو شخص ته ورکړل شي. د معلوماتو له مخې شاهرخ خان په 2014 کال کې د مولانا آزاد نړیوال اردو پوهنتون څخه د دکترا یو افتخاري سند لري. اکسپریس نیوز پاکستانی خبري ویبپاڼې لیکلي چې په هندوستان کې داسې کوم اصول نشته چې یو کس د یو څخه د زیات افتخاري سندونو څخه منع کړل شي. د دوی د رپورټ له مخې تر وړاندې څو هندي ساینس پوهانو او نورو پوهانو څو افتخاري دکترا سندونه اخیستي دي. یادولو وړ ده چې شاهرخ خان د جامع اسلامیه کې د ماستري کچې پخوانی زده کړیال و، مګر د ځینې مشکلاتو له امله یې ونه شو کولی چې په خپل وخت حاضري ورکړي او د کمې حاضري له امله یې ونه شو کولی په پای ازموینه کې برخه واخلي. مننه کوم چې تر دې د موږ سره یوځای واست. که غواړئ نورې ښې او معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ، نو پښتو پلاس چینل سبسکرایب او خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.